خاصیدالله شاه به ما چې هغه ته چیپ پښتون ویل په دې مې ورته ویلي چې د ډوک درې د بابا په کیس کې هغه باقاعده خمنډه والي او زه یې اپریشیټ کوم په دقیق مو د چیپا پښتون ویلی دی او که چیپا په پاکستان د ته زه ویم نو تا ته مې ویم چې زمونږ د خان صاحب دپاره د پاکستان پرېښی دی او پاکستان کې د باندې څه دي کیسونه دي او خلک ته وایي د دې وجې نه ځې ته صرف دغه پاکستان د خان صاحب د وجې نه چې خان صاحب حکومت راغی زه تا ته یم د نن نه پس وزیر اعظم پاکستان شو یار زمونږ مشران یې که نه بس داسې حساب دی چې د ښې او د خرابې خبرې په غیرت باندې د پښتو د غیرت خبرې په هغې کې داسې زمونږ ماشومان هم ولاړ دي زمونږ مشران به هم ولاړ دي زمونږ کمزوري زمونږ خویندې به هم تاسو ولاړ دي بلکل موږ همیشه په ملک او د ملک په جنډه باندې ننګ کړی موږ دا نه دي ویل چې د دې نه لاندې دا دي او دا دي خو په دغه ځای کې چې دی تقریبا 38 लाख روپۍ چې وي دا برابر شوی دا زمونږ شفاهت به یې برابر کړی نو دا خبره زه د پښتنو څه وضاحت ورڅه شیر کوم چې په دې 60 लाख روپۍ کې 48 लाख 38 लाख دا روپۍ زمونږ هغه ځوان کړلي چې کوم د میډیا نه شاته وو خو بس داسې حساب کتاب وشو که نه چې څه شو دي بس موږ ورته ووایو چې ښه شو دي خو په دې بل کار کې چې دی د هغې پورې ترې نه زه قلارېږم نه پښتون قام به دې قلارېږي او نه د دیر خلک چې د څو پورې شریان انشاءالله په دې کې موږ جرګه مقررو په ورځ دوو کې ملک منیر به پکې زموږ مشر او موږ ټول به په دې کې انشاءالله د خیر لاره ګورو او دواړه فریقه به راولو او یو دسترخوان ته به کښېنو ځکه چې موږ مسلمانان یو هم دا کلمه ویل ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله او په روغه باندې الله او د الله رسول خوشحالېږي صحیح ده ټیک ده صحیح ده چې د الله په امان دا خو ټول زمونږ مشران ناست دي ماشاءالله اتحاد کړو